که دا خط موږ تطبیق کړو موږ به یعنی د 10 میلیارده نه تا 13 میلیارده ډالرو دا کلنی د ټول افغانستان د خط آهن نه عواید ولرو مستقیم و غیر مستقیم. په تیرو 2 کلونو کې چې مطلب په میاشت کې 1000 ټنه یا 2000 ټنه انتقالات کېدل د هغه پټلۍ باندې د ایران هېواد د لارې نو اوس په دغه کال کې الحمدلله چې له هغه سره تقریبا زموږ د میاشتې انتقالات 90,000 ټنه ته رسېدلي دي. په دې لیک سره به افغانستان بدیلې اقتصادي لارې ومومي. ترڅنګ به د اقتصادي فشارونو له امله هغه بندرونه چې په واک کې ورکول کېدل په هغوی به تکیه راکمه شي او خپلواکې اقتصادي لارې به ترلاسه کړي چې دې سره به د افغانستان اقتصاد لا په پښو ودرېږي. د اوسپنې پټلۍ په نړۍ کې د لیږد رالېږد تر ټولو ارزانه، اسانه او کم وخت نیونکې وسیله ده چې په ټوله نړۍ کې وصل کوونکي لیکې لري. په افغانستان کې د دې پټلۍ بنسټ 100 کاله وړاندې ایښودل شوی. 2 کیلومتره لیکه په کابل کې جوړه شوه او د کم وخت لپاره ترې ګټه پورته شوه چې 100 کاله راوروسته نن افغانستان دا لیکې نوې غځوي. د هیواد د اقتصادي ثبات یو نوی باب هم ورسره پرانستل کیږي. د هرات خواف ریل پټلۍ چارې په 1495 کال کې پیل شوې وي. 226 کیلومتره اوږدوالی لري. 80 کیلومتره په ایران او پاتې نور یې په افغان خاوره کې غځېږي چې اوس یې هم چارې روانې دي. تکل دا دی چې له دې لارې به افغان توکي او مسافر ایران ته لیږدول کیږي او افغان توکي به د ایران له سویلي سمندري بندرونو او ریل لیکې له لارې د ترکیې له ریل شبکې سره وصلیږي او د نړۍ تر ګوټ ګوټ به رسیږي. د خواف هرات ریل پټلۍ په 2 فازونو ویشل شوي چې لومړی یې په ایران او دویمه برخه په افغانستان کې پلي کیږي چې په هیواد دننه په 3 برخو ویشل شوي. لومړی برخه تر روزنک تمځای بشپړه شوي، د دویمې برخې 90% چارې ترسره شوي او د دریمې برخې چارې تازه د قراردادي شرکت له لوري پیل شوي. د روزنک تمځای کوم ځای چې هره ورځ په زرګونه ټنه توکي افغانستان ته راوړل کیږي. دلته بیا په موټرو کې باریږي او د افغانستان ګڼو برخو ته لیږدول کیږي. په دې ځای کې په زرګونه خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د 1404 هجري شمسي کال د حمل میاشتې له پیل څخه د هوت میاشتې تر پایه پورې د خواف هرات اوسپنې پټلۍ له لارې 6,42,104 مټریک ټنه انتقالات شوي دي. دې دښتو کې د ریل لیکو چارې تر ډیره ترسره شوي خو ځای ځای کارونه په راټولېدو دي. موږ یې د نورو برخو په لوري روانېږو. موږ له روزنک تمځي څخه د سرخ تمځي ته راورسېدو چې
د معلومات په اساس 90 یا هم 98 سلنه چارې بشپړې شوې دي. دلته به له انجینر صاحب سره خبرې وکړو چې کارونه کوم ځای ته رسیدلي دي او دغه چارې به کله پای ته ورسیږي. پروژه حدود 96% تکمیل شده است. کدام کارها باقی مانده است؟ کارهایی که باقی مانده هست که یک مرحله به نام زیرکوب میگه که ما مواد با کمک ماشین در بین زیمی تراورسایی مندازیم و بعد مرحله ولدینگ میشه و در این حال مرحله یک چیز دیگه هست که ما میتونیم موجا را پاک کنیم به نام ریلواژ میگه. این سه مرحله از این تکمیل نشده در خطوط ما، ولی با تکمیل شدن از این خط قابل بهره برداری میشه. له روزنک تمځای بیا تر د سرخ تمځي د اوسپنې پټلۍ چارې د 50 میلیونو ډالرو په ارزښت د افغان او قزاقي کدرونو له لوري پر مخ وړل کیږي. پروژه هرات خواف قطعه 4 فاز اول به هزینه حدود 56 میلیون دلار از بودجه امارت اسلامی تمویل میشه و یکی از پروژه های زیربنایی امارت اسلامی افغانستان می باشه و بر علاوه از این اولین پروژه ریلی است که توسط افغان ها و قزاق ها به طور مشترک در افغانستان ساخته شده. له ده سرخ بیا تر هرات ښاره د درېیمې برخې چارې تازه د قراردادي شرکت له لوري پیل شوې. دا پروژه به د 450 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت د 40 کیلومتره په غځېدنې له د سرخ تمځای د هرات تر هوایي ډګر او صنعتي ښارګوټي ورسیږي. تقریبا دا 43 کیلومتر خو به د 2 میاشتې انشاءالله تکمیل سي. هغه به انتقالاتو ته سپارل کېږي چې هغه به قابل د انتقال سي. 40 کیلومتره سیمور تقریبا 2 میاشتې ماته قرارداد کړی دی. هغه کارونه اوس چارې روانې دي چې عملي کار یې شروع ده. هرات را امیدان پورې به رارسېږي. تر ډیره دا یو خیالي خوب ښکارېده، خو اوس په رښتیا کېدو دی. هره ورځ له ایران څخه افغان خاورې ته په زرګونه ټنه توکي راواردېږي. په تېرو 2 کلونو کې چې مطلب په میاشت کې 1000 ټنه یا 2000 ټنه انتقالات کېدل د هغه پټلۍ باندې د ایران هېواد لارې. نو اوس په دغه کال کې الحمدلله چې له هغه سره تقریبا زموږ د میاشتې انتقالات 90,000 ټنه ته رسېدلي دي. د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ د افغانستان اقتصاد لپاره یو نوی راختونکی څرک دی چې د منځنۍ اسیا له لارې تر چین غځېدونکي اوسپنې به د ایران، منځنۍ اسیا او چین ترمنځ د نښلونکي ځمکني دهلېز رول ولوبوي او افغانستان به د سوداګرۍ په نقشه کې له څنډې څخه مرکزي څلور لارې ته راوړاندې کړي. یو د واخان کاریدور دی چې د واخان د طریقه موږ د زرنج یا د هرات او د زرنج وصل شو. دا بیا کولی شي که موږ وصل شو ګوهادر سم نږدېترینه لار ده چینیانو ته. نو هلته چې سیپیک دی، سیپیک اوس د پاکستان کوم مسیر اقتصادي مسیر د چین او د پاکستان هغه بعض مشکلات سره مخامخ دی. او بل هغه مسیر په دو مهم دی چې د چین او د ایران گیج ستاندرد دی او د پاکستان گیج د چین سره یو شی نه دی. نو هغه غریز گیج دی، دا ستاندرد گیج دی. نو چینیان هم نه غواړي چې هر ملک ته هم گیج تغییر شي، بار تخلیه شي او نه غواړي چې څو ملکو ته ترانزیت مصارف ورکړه. که چیرته دغه واخان موږ د هغه سره وصل کړو د چابهار یا د ګوادر
یا د بندر عباس د ایران د مسیر سره وصل شي، نو موږ د اروپا پورې دې ته یو مسیر په لاس ورکړی. د معلوماتو له مخې د ریل پټلۍ د ایران خواف له لارې هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، کندوز، تخار او له هغه ځای به بدخشان ته ورسیږي چې افغانستان به د واخان کوریډور له لارې له چین سره وصل کړي او دا به افغانستان د اسیا په څلور لارې بدلولو لومړی عملی هڅه وي چې عملي کول یې شوني شول. دا هم د چین په نفع ده، هم د همسایګانو په نفع ده، هم د افغانستان په نفع ده. نو چین مجبور دی په واخا باندې سره ځان وصل کړي، ځکه چې دا دې په ګټه باندې ده، ځکه چې چین یو صنعتي ملک ده او بل دا د چین نفت او ګاز ضرورت لري چې له ایران ورته دغه کېږي. نو ایران هېواد څخه دې ته مطلب صادرېږي، نو هغه به په لنډ مسیر باندې په لنډه لاره باندې ډایرکټ به د ایران له لارې څخه راځي دغه ته مزار ته له مزار پر واخا باندې داسې په یو لنډه لار باندې چین ته مطلب صادرېږي. د دې ریل پټلۍ له غځېدو سره به افغانستان د ترانزیت له لارې دوامداره عواید ترلاسه کړي. ورسره به وچې میوې، زعفران، کرنیز محصولات، معدني او تولیدي توکي د چین، منځنۍ اسیا، ایران، ترکیې، عربي هېوادونو او د ایران له سیندیزو بندرونو له لارې به تر اروپا، امریکا او د نورې نړۍ تر بازارونو په کم لګښت او لنډ وخت کې ورسیږي. ترڅو افغانستان هم د اوسپنې پټلۍ خاوند شي او وکولی شي په دې خطې کې مملکتونو سره وصل شي او وکولی شي اسانه توګه، ارزانه توګه باندې صادرات او واردات صورت ونیسي. د دې ترڅنګ به په داخل افغانستان کې د صنعت برخه قوي شي، د زراعت برخه به قوي شي، په داخل افغانستان کې به کاري فرصتونه ورسره زیات شي، داخل افغانستان کې به وکولی شي یو باثبات افغانستان جوړېدلو لپاره ګامونه اوچت کړل شي. یعنې دا صرف د اوسپنې پټلۍ نه ده، دې سره د افغانستان ډېر بودونه تړلي دي، له ځوانانو نیوله تر صنعته، له صنعته نیوله تر سوداګري، له سوداګري نیوله په دې خطې کې د نښلونکي هیواد تر صفته پورې. سربیره پر دې د ریل پټلۍ په اوږدو کې به لوجستیکي مرکزونه، ګودامونه او صنعتي پارکونه جوړ شي چې زرګونه مستقیم او غیر مستقیم کاري فرصتونه به افغانانو ته رامنځته کړي. په دې لیک سره به افغانستان بدیلې اقتصادي لارې ومومي. ترڅنګ به د اقتصادي فشارونو له امله هغه بندرونه چې په واک کې ورکول کېدل په هغوی به تکیه راکمه شي او خپلواکې اقتصادي لارې به ترلاسه کړي چې دې سره به د افغانستان اقتصاد لا په پښو ودرېږي. ریل پټلۍ غوره اقتصادي لاره ده چې د بیو د راکمیدو، د بازارونو د ثبات او د ولس د ژوند د اسانتیاو زیری له ځان سره لیږدوي. په نړیواله کچه د ریل پټلۍ 3 ډوله لیکي یا ګیجونه شتون لري. شنونکي سپارښتنه کوي چې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه ګیج سټنډرډ ګیج دی. چې افغانستان لپاره یوه قوي ستراتیژي تعیین کا او هغو کې ګیج سټنډرډ انتخاب کا او بل اکسلوډ مسله ده په ډیزاین کې چې هغه کم رول لري. یعنې اکسلوډ که چیرته هغه ماکزیمم لوډ موږ په نظر کې ونیسو، ساده ژبه چې هغه کوم بارونه راځي چیرته تخلیه نشي، کم او زیات موږ ماکزیمم اکسلوډ ولرو چې په آینده کې کوم وګونه بار تخلیه نشي په سرحداتو کې. نو ډیزاین د موږ قوي وي چې سهولتونه زیات وي، دغه مسیر خلکو ته اسانتیاوې برابرې کا، نه چې موږ ستونزې جوړ کړو. که موږ مختلف ګیچونه راوړو نو بیا موږ به د خپل ستراتیژیک موقعیت نه استفاده نه وي کړې.
شنونکي وایي که د خواف هرات ریل پټلۍ پروژه لا نوره پراخه شي او تر چین او منځنۍ اسیا پورې وغځول شي، افغانستان به په کلني ډول 10 بیا تر 18 میلیارډ ډالرو ترانزیټي عواید ترلاسه کړي او دا هیواد به د سیمه ییزې سوداګرۍ په محور بدل کړي. که دا خط موږ تطبیق کړو، موږ به یعنی د 10 میلیارډ نه تا 18 میلیارډ ډالرو دا کلنی د ټول افغانستان د خط آهن نه عواید ولرو، مستقیم او غیر مستقیم. دا ارقام ډیر غټ دي، شاید بعضو خلکو ته د منلو وړ نه وي، ولې په خط آهن کې په اوسپنې پټلۍ په ترانسپورت کې دغه عواید کولی شو موږ ترلاسه کړو، ځکه دلته داسې موقعیت موږ لرو چې هلته د انتقالاتو حجم ډیر زیات دی او خپله خط آهن کولی شي په میلیونونو ټنه انتقالات هر کال ترسره کړي. د خواف هرات ریل پټلۍ پروژه د افغانستان لپاره د سیمهیز او نړیوال اتصال نوي او خوندي لاره ده او هم د سیمې هیوادونه چین، منځنۍ اسیا، ایران، ترکیه او اروپا به د سوداګرۍ اسانه او ارزانه لاره ومومي. سوداګرو ته به اسانتیاوې رامنځته کړي، عام اولس به بېلابېل توکي ارزانه ترلاسه کړي. په ستراتیژیک او نړیوال لحاظ افغانستان به د انزوایي حالت څخه ووځي، د سیمه ییز ترانزیت مرکز به شي او له نړیوالو بازارونو سره به وصل شي. دا ریل پټلۍ د افغانستان لپاره د امیدونو، پرمختګونو یو نوی باب دی چې پرانستل کیږي. موږ به په سیمه ییزه کچه د سیمې هیوادونو یوه نوې څلورلارې وګرځوي او دا هیواد به د نړۍ له سیالانو سره سیال کړي.